اوس راځو په اپریشن مینجمنت باندې خبرې کوو. اپریشن ډیر اسانه دی. څو شیان په نظر کې ونیسه. سفر دی، اول تا کور پیدا کړی دی او دا ټول سفر باید په نظر کې وساتي. کور کې ډیزاین دی کو، Airbnb کې د واچو، په هر پلیټ فارم کې د واچو. میلمه ته راځي ته ما مخکې بحث کو چکن باید ستا اټومیټ وي چې هر نوع اټومیشن ته هر رقم کور ته نیولې، هر رقم ځای دی نیولې دی. دویم کلینینګ ستا باید اټومیټ وي که ته په خپله کې چکن وشو کلینینګ دی وکړو بیرته چیک آوټ وشو که نه وي نو ته کولی شي چې یو تھرډ پارټي کمپنۍ استفاده کړي. زه به تاسو دوه کمپنۍ مشوره درکړم، خصوصا یو کمپنۍ چې ډېره ښه کمپنۍ ده. ډېرې کمپنۍ دي Airbnb هاوس کیپینګ یا شارټ ټرم رینټل هاوس کیپینګ ګوګل کې سرچ کا. ته چې کوم ځای کې اوسېږي، دوبۍ کې، په UAE کې، یوروپ کې، په امریکا کې، کاناډا کې، په اسټرالیا کې، هر ځای کې اوسېږي تا ته به کمپنیګان راشي، ریټونه یې سره وګورئ چې کومې ارزانه دي، چیک یې کا او انشاءالله سره مخکې لاړ شه. زه به تاسو ته سکرین کې یو شی ښکاره کړم. مثلا لندن بیس Airbnb هالیډی رینټل کلینینګ سروس دی. دوی ته ویلی شي ستا څونه پراپرټیانې دي، یو کوډ ته نه وخله، خبرې سره وکړه، دوی ټول شیان ته کوي، ټول کلینینګ کوي. ته فقط باید شی وکړي په حیث د یو منیجر چې ستا پراپرټیان دي، ستا بزنس دی، اقلا په میاشت کې یو دفعه ورشه، په 2 میاشت کې یو چکر ورشه، وی ګوره چې دوی څنګه کار کړی دی. هم ما مخکې بحث وکړو پاس د کیز هم یو ښه پلیټفارم دی چې تاسو استفاده کولی شي. ډیر زیات دي. که زه دا ګوګل کې سمپل سرچ کوم چې ورته وایم چې هاوس کیپینګ فور Airbnb، بس خبره ختمه. Airbnb ما ته به څونه لیست دلته راشي. دا وګوره دا ما دا لیست راغی، فلیکسیبل هاوس کیپینګ دا راغی، دا راغی او زه نور هم شته دا راغی، دا راغی. زه کولی شم مختلف نه کوټیشن واخلم که زه یې پخپله نه کوم. مشوره مې دا وي ځکه ته به کلینینګ سروس چارج یې ایټلیست $40 $50 د میلمه نه چې په خپله یې وکړه که ورته وخت لري. که ته دا فول ټایم نه کوې، ستا یو پارټ ټایم کار دی، نو ته کولی شي چاته آوټ سورس هم کې. هاوس کیپینګ کافي شته دی. په لندن کې دا بهتره دی، لیکن بیا هم یعنی څو کسان سره خبرې وکړه، څو کمپنیګان سره خبرې وکړه چې کوم تا ته ښه تمامېدل هغه استفاده کړه. ډېر زیات مهم دی که ستا کور صحیح پاک نه وي، بل میلمو ته راځي هغه نیګیټیو ریویو پرېږدي، بیخي کور دې پرېښودی شي چې دا کور ګنده و زه نشم کولی. عکسونه Airbnb ته ولیږي چې دا کور ګنده و زه نشم کولی، تا هم پینلایز کوي، تا باندې جرمانه ږدي او سړي ته بل کور ورکوي. نو هاوس کیپینګ او اپریشن ستا دی ډیر زیات مهمه دی ځکه چې دا ستا ټول بزنس دی. ریګولر چک پکې مهمه دی، همچنان دا ټول اپریشن باید اټومیټ کړي. اوس راځي وګورو کوم سافټویر موږ استفاده کولی شو د اټومیشن لپاره.